په یو منټ کې او په یوه دقیقه کې اووه خزانې د نیکو اعمالو صرف په یو منټ کې. اولنۍ خزانه 15 کرته چې څوک قل هو الله احد صورت ووایي، صورت اخلاص، نو ده ته د 15 قرآنونو اجر میلاو شو. لکه 15 ځلې چې مکمل قرآن تلاوت کړی د هغې اجر ورته میلاویږي. 15 کرته یو منټ کې ویلی شي. دارنګې دویمه خزانه سبحان الله وبحمده، دا چې څوک 100 کرته ووایي یو منټ کې ویلی شي. 100 کرته چې څوک وایي نو حدیث کې راځي ټول ګناهونه الله معاف کړي، اگر که د ده دا ګناهونه د دریاب د زګ دومره ولې نه وي. دریمه خزانه لا حول ولا قوة الا بالله، دا چې کم از کم 100 کرته 50 کرته یو منټ کې چې څومره ویلی شو، او لا حول ولا قوة الا بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هي کنز من کنوز الجنه، دا د جنت د خزانو یو خزانه ده. په بل حدیث کې راځي دا په انسان پسې یو کم سل دروازې د ضرورونو په انسان پسې بندوي، او د ټولو نه کمه د ضرر دروازه چې ده الحم والفقر، غریبي او پریشاني ده، دا په انسان پسې بندوي. دارنګې څلورمه خزانه دا 100 کرته درود کم از کم په یو منټ کې موږ او تاسو ویلی شو. 100 کرته چې موږ او تاسو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وویو، د دې په نتیجه کې به الله رب العالمین په موږ باندې 200 رحمتونه نازل کړي، ځکه په یو ځل درود ویلو سره 10 رحمتونه نازلیږي. نو تا چې 100 کرته ووایه په یو منټ کې 200 رحمتونه د باندې نازل شو. 5مه خزانه سبحان الله العظیم وبحمده، د دې په یو ځل ویلو باندې یو کجوره په جنت کې نالیږي. نو تا چې په یو منټ کې 50 کرته وویله نو 50 کجورې دې په جنت کې د ځان دپاره نه لري، یو غټ باغ دې د ځان دپاره په یو منټ کې ولګاو په جنت کې. دارنګې بله 8مه خزانه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، دا چې څوک 100 کرته ووایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د 10 غلامانو ازادولو اجر ورته میلاو شو. یو دویم 100 نیکۍ وګټلې، 100 نیکۍ ورته میلاو شولې. دریم 100 ګناهونه یې معاف شو. څلورم 100 درجې بلندې شولې، او 5م په دغه ورځ باندې دا د شیطان نه محفوظ شو. دارنګې 6مه خزانه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته، دا چې څوک ووایي نو په میلیونونو نیکۍ د ځان دپاره وګټي، په میلیونونو په یو وخت کې. دارنګې 7مه خزانه څوک چې د جنت سوال وکړي، کم از کم 7 کرته د جنت سوال کول او د جهنم نه فنا غوښتل. څوک چې 7 کرته د ورځې د الله نه جنت سوال وکړي نو جنت الله ته وایي الله دا سړی جنت ته را داخل که. او 7 کرته چې څوک د جهنم نه فنایي وغواړي چې الله ماله د جهنم نه فنا راکه، نو جهنم په خپله الله ته درخواست وکړي چې الله دا جهنم نه مه راوله، دا دله زما نه امن ورکه. نو دا 7 خزانې شولې. په یو منټ کې دا غونډې خزانې یو خزانه موږ دا پوره کولی شو، او ډېر بې انتها اجرونه